کرسمس شپې دي او دلته مارکیټ لګېدلی دی. دغه سیمه دلته بس موزیم په نام باندې یادېږي او دا تاسې ګورئ واړه واړه دوکانونه دي. ښایسته داسې مخصوص شیان خرڅېږي، خوراکي شیان هم دي خو داسې بنګړي و یو نیم لاسونه خولۍ رقم شیان خرڅېږي چې خلک راځي اخلي او ښایسته شپې ورځې لکه خپل ساعت سره تېروي. تاسې کولی شئ چې دلته دا د مخامخ دلته ګورئ یو نیم سمبولونه دي او خلک هم درګرده هغه کوي. موږ هم راووتو چې لږ دغه د کرسمس هغه دي ویې ګورو. یو ماښام دی نو دلته به یې تېر کړو. دلته نو دوی ته د همدغه ورځې د ماښام د هر شی دوی ته خوند ورکوي. د دوی اختر دی نو لکه د موږ چې اختر یې موږ څومره هغه ته خوشحالېږو، دعاګانې کوو او تر هغو چې یعنې خدایي یو د خوشحالۍ احساس وي، همداسې دا د دوی اختر دی. چراغونه لګوي سره بس دغه بازارو کې څو ورځې سره ګرځي. خو په خپله کرسمس کې چې کومه ورځ ورته ټاکل شوې ده بیا دا د بازارونه نه وي نو دغه واړه واړه ځایو کې دوکانونه او دې کې کباب او هر شی دې کې خرڅېږي. دا سیل و دا بازار جمع جوش بیا نه وي. په هغه ورځ باندې بیا دوی په خپل هماغه کورو کې اناګانې یا مور یا پلار مشرانو ته دوی ورځي، هغوی مایان اخیستې وي تیار هغه کړي چې دوی لکه مایي حلالول دوی لپاره ډېر زیات نیکمرغي راوړي. دوی دا سوچ دی. او بیا هغه چې لمسیانې وي، نګیندې وي، لورانې وي، زومانې وي بیا ټول ورسره راټولېږي. ښارونه تش وي، خالي.